د پاکستان د لارو تړلو سره سم منځنۍ اسیا سره سوداګري پراخه شوې. د حیرتان بندر مسؤلین وایي د روان کال له پیله تر دې مهاله د یاد بندر له لارې څه باندې 2,150,000 ټونه واردات او شاوخوا 138,000 ټونه صادرات ترسره شوي دي. دغه بندر کې د استراس شرکت مسؤلین زیاتوي چې په تیرو 3 میاشتو کې چې پاکستان سره سوداګري بنده شوې د دغه بندر له لارې 9,85,000 ټونه واردات او 2,000 ټونه صادرات شوي چې دا کچه د روان کال د دویمې روبې په پرتله د وارداتو په برخه کې 2.8% او د صادراتو په برخه کې 40% زیاتوالی ښیي. په دوامه روبه کې موږ واردات لرو 6,11,000 ټنه دا واردات لرو او صادرات لرو 44,000 ټنه. دا د دویمې روبې واردات او صادرات دي او دغه رقم د درېیمې روبې ده 9,85,000 ټنه واردات لرو او 2,000 ټنه صادرات لرو. تقریبا چې د دوهمې روبې او د درېیمې روبې په مابینځ کې تفاوت 2% په وارداتو کې لرو او 40% په صادراتو کې لرو. بل خوا یو شمېر سوداګر له منځنۍ اسیا سره سوداګري د افغانستان لپاره ګټوره بولي او وایي چې دغه هیوادونه د ترانزیت له ثبات او دوامداره اړیکو له پلوه غوره بدیل کیدای شي. بندرهایی که بدیل یافت شده که بندر ازبکستان است این فعلا خیلی جنس افغانستان تا اروپا را میره. از این پس فعلا ازبکستان هم که ما روابط بسیار خوب داره که وعده دادن که جنس افغانستان از اینجا تا اروپا را بره. مختلف بدیل لارې سته چې پر هغه باندې اوس ډیر کار شوی دی او تجاران هم کوشش کوي پر هغه بنیادي لارو باندې خپل ترانزیت وکړي لکه اوس زموږ د حیرتان لوی بندر دی. د اقتصادي شنونکو په باور که له منځنۍ اسیا سره سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي نو افغانستان به وکولی شي د سیمې په کچه د سوداګرۍ یو مهم دهلیز وګرځي چې دا چاره به د هیواد پر اقتصادي وضعیت مثبته اغیزه وکړي. د پاکستان سره د افغانستان لاره بندیدو اوس کولی چې افغانستان نوې بازارونو ته لاره پیدا کړي او په همدغه شکل منځني اسیا هیوادونو یو د هغو هیوادونو څخه دي چې افغانستان تر ډیره حده سوداګرۍ راکړې ورکړې لري او هم د منځني اسیا هیوادونو سره لارې څخه کولی شي چې نورو اروپایي هیوادونو ته هم لاره پیدا کړي او په ټوله کې افغانستان اقتصادي او ستراتیژیکې معاملات د منځني اسیا هیوادونو سره لري او برعکس پاکستان په دې کې نه یوازې چې زیان یې ولیدله بلکې افغانستان اوس کولی چې د هغه فشارونو څخه ځان خلاص کړي چې تل پاکستان خپل مسیر او خپل بازار د فشار په توګه په افغانستان باندې استفاده کوله او اوس مهال افغانستان په بیلو بیلو لارو څخه کولی شي چې په ټولو هیوادونو سره سوداګري ولري او په ټوله کې اړتیا ده چې اسلامي امارت هم ګمرکاتو کې لا اسانتیاوي او امکانات رامنځته کړي تر څو سوداګري د منځني اسیا هیوادونو سره نور هم اسانه شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې د افغانستان ټولیزه سوداګریزه راکړه ورکړه شاوخوا 14 میلیارده 932 میلیونه ډالرو ته رسیدلې چې له دې جملې څخه د هیواد واردات څه باندې 12 میلیارده 125 میلیونه ډالر او صادرات 1 میلیارده 807 میلیونه ډالر جوړوي. ثابت خان انځور د البرز نشراتي څانګه حیرتان بندر.